د افغانستان له شمال څخه د 2.4 میلیونه ټنه ډبرو سکرو استخراج. په شمال زون کې د ډبرو سکرو له کانونو څخه د نورو کلونو په پرتله سږکال په استخراج کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد زون د ډبرو سکرو شرکت مسؤلین وایي دا مهال په شمالي ولایتونو کې د سکرو نږدې 15,000 کانونه موجود دي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې ترې 2,400,000 ټنه سکاره په معیاري بڼه استخراج شوي دي او د تیر کال په پرتله سږکال د سکرو بیې راټیټې شوي تر څو خلک یې په مناسبه بیه وپیري. د شمال زون د ډبرو سکرو شرکت د معلوماتو له مخې پخوا یو ټن سکاره په 4,000 افغانۍ پلورل کېدل، خو اوس دغه بیه 2,800 افغانۍ ته راښکته سوي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په بلخ ولایت کې 7 کیلو سکاره له 50 نیولې تر 15 افغانۍ پلورل کیږي، په داسې حال کې چې تیر کال د 1 کیلو سکرو بیه تر 80 افغانیو رسېدلې وه. د افغانستان د ساړه ژمي په زړه کې چیرې چې تودوخه د ډیرو کورنیو لپاره یو نه هیریدونکی خوب دی، د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو په کانونو کې د امید او بدلون کیسه را څرګنده سوې ده، چېرته چې نه یوازې طبیعي منابع د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره راغلي دي، بلکې د هغوی لپاره د اقتصادي ودې او سوکالۍ نوی لید راښکاره کړی دی. یو پروژه چې د هوښیار مدیریت او پرمختللي معیاري کولو سره د دې توان لري چې نه یوازې کورونه ګرم کړي بلکې د دې سړې ځمکې خلکو ته روښانه راتلونکی هم راوړي. راځئ چې دې داستان ته په ژوره توګه وګورو چې سکاره څنګه د لوی بدلون لپاره څرک سو. د افغانستان په شمال کې د ډبرو سکرو د استخراج په اړه یو په زړه پوری خبر نشر سو چې ښیي دې طبیعي زیرمو د خلکو ژوند څومره ښه کړی دی. د اماراتو ناردرین کول شرکت اعلان کړی چې په تیرو 8 میاشتو کې شاوخوا 2.4 میلیونه ټنه سکاره په معیاري ډول استخراج کړي دي. دغه شرکت زیاته اندازه د افغانستان داخلي اړتیاوې پوره کوي او ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي. دا مسله په ځانګړې توګه د افغانستان په ساړه ژمي کې ډیره مهمه ده. که څه هم د ډبرو سکرو چاپیریال ته زیان رسوي، دا د افغانستان په ډیری برخو کې د کورونو د تودوخې لپاره یوازینۍ لاره ده. د اماراتو شرکت پریکړه کړې چې د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي ترڅو هر څوک په ځانګړې توګه ټیټ عاید کورنۍ ورته لاسرسی ومومي. دا پریکړه له خلکو سره مرسته کوي چې په سړه موسم کې خپل کورونه تاوده وساتي او له یخنۍ څخه مخنیوی وکړي. د دې پروژې یو مثبت ټکی دا دی چې د ډبرو سکرو استخراج د پرمختللو میتودونو په کارولو سره په معیاري ډول ترسره کیږي. دې کار د ډبرو سکرو کیفیت ښه کړی او چاپیریال ته یې زیان لږ کړی. دا د هیواد د طبیعي زیرمو په برخه کې د دولت او د هغو شرکتونو جدي پاملرنه ښیي چې غواړي له هغو څخه سمه ګټه پورته کړي. سربیره پر دې د ډبرو سکرو کان کیندنې د ځایي خلکو لپاره ډیری کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. اوس ډیر ځوانان او کارګران د ډبرو سکرو په کانونو کې په کار بوخت دي او دغو کارونو د کورنیو د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې مرسته کړې ده. دې پروژو د ځایي خلکو ژوند ته نوې هیلې ورکړې دي. د ډبرو سکرو د بیې راټیټول هم یو ښه پریکړه وه، ځکه چې د افغانستان په ساړه ژمي کې ډیری کورنۍ د قیمتي تیلو پیرلو توان نه لري، خو اوس له دې پریکړې سره سم هم بېوزله خلک کولی سي خپله کورونه ګرم وساتي او ژمی په آرامۍ تیر کړي. دا ښیي چې حکومت د خلکو هوساینې ته پاملرنه کوي او هڅه کوي چې د دوی ژوند اسانه کړي. په ټولیز ډول دا فعالیتونه ښیي چې د احتیاط پلان کولو او د طبیعي زیرمو معیاري کارولو سره لوی بدلونونه رامنځته سي. په ټولیز ډول دا فعالیتونه ښیي چې د زیرمو معیاري کارولو سره لوی بدلونونه رامنځته کېدای سي. اوس د افغانستان خلک نه یوازې دا چې د ژمي له سړي هوا څخه تر ډیره ژغورل سوي، بلکې د خپل هیواد د اقتصادي راتلونکي په اړه نور هم هیله دي. سکاره نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره د انرژۍ سرچینه ده، بلکې د اقتصادي ودې او د ژوند د ښه والي لپاره هم یو فرصت دی. هیله لرو چې دا ډول پروژې د هیواد په نورو برخو کې هم دوام ومومي او افغانستان به د لا پرمختګ په لور حرکت وکړي.